حدیث کې راځي حضور علیه السلام فرمایي چې کله تاسو مؤمنان د یو بل سره ملاویږي سلام کوئ، نو د سلام د وجې نه د ستاسو درجه به سرې دا به په جنت کې اوچتېږي. قرآن کې هم الله تعالی فرمایلي چې ای مؤمنانو کله تاسو د یو بل سره ملاویږئ نو یو بل سره تحیه کوئ، یو بل سره سلام کوئ. سلام مطلب څه دی؟ نو سلام معنی دا ده چې ته سلامتیا، نو چې کله یو مؤمن مسلمان بل مسلمان بنده ته سلام کوي نو د دې مطلب دا دی چې ته زمانه په امن کې، ته زمانه په سلامتیا کې، زه له تا نه څه په سلامتیا کې. او حدیث کې راځي کله چې یو مؤمن مسلمان بنده بل مسلمان بنده ته څه سلام وکړي او دی په سلام کې مخکې شي السلام علیکم ورحمت الله ورته ووایي، نو دا سړی سره دی به د کبر نه او د نفاق نه څه دی به بری وي. بل یو حدیث کې راځي چې کله مؤمن مسلمان بنده د بل مسلمان مؤمن سره څه دی سلام وکړي، دی چې د یو بل سره مصافحه وکړي د دې ګناهونه څه دی الله تعالی معاف کوي. دغه شانتې نو سلام کوي، د سلام د وجې نه څه دی یو بل سره مینه محبت پیدا کیږي. حدیث کې راځي چې تاسو څه دی سلام عام کې، سلام خور کې، سلام یو بل ته وکړي. سلام د سلام د وجې نه څه دی په زړه کې مینه محبت پیدا کیږي. او د سلام طریقه څنګه ده؟ سلام طریقه داسې ده چې ښکلي الفاظ ویل پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله پکار دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پکار دی. یو ځل رسول الله مبارک مسجد کې ناستو صحابه کرامو سره، په دې کې یو صحابي راغی، هغه وی السلام علیکم، رسول الله مبارک ورته وی وعلیکم السلام عشرا. بل صحابي راغی، هغه ویل السلام علیکم ورحمت الله، رسول الله مبارک ته جواب ورکړو وعلیکم السلام ورحمت الله عشرون. بل صحابي راغی، هغه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، رسول الله مبارک ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ثلاثون. یو صحابي رسول الله مبارک نه تپوس کی حضرت دا یو صحابي راغی تاسو ته وعلیکم السلام عشرن، بل راغی تاسو ته عشرون، بل راغی تاسو ته ثلاثون، د دې څه مطلب؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا ډومبی کوم صحابي راغی دوی السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم یې ووی، نو دله الله تعالی په السلام علیکم سره څه دی لس نیکۍ ورکړلې. دا دویم چې راغی دو سره څه دی ورحمت الله یو ځای کړلو، السلام علیکم ورحمت الله وویل، دله الله پاک څه دی شل نیکۍ ورکړي. دا دریم چې راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وي، نو دله الله جل شانو طرف نه څه دی دیرش نیکۍ ورکړي شلې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویل پکار دي. باید سړی وي السلام علیکم سلام علیکم، نو دا الفاظ ټیک نه دي. موږ به هغه الفاظ استعمالو چې کوم زمونږ د نبي طریقه وه، کوم زمونږ د صحابه کرامو طریقه وه. ګوره جي صحابه کرامو به د سلام دومره اهتمام کولو چې کله به صحابه کرام په لار باندې روان وو، که چېرته منځ کې به دیوال راغی یا به کور راغی یا به اونه راغله، نو چې جدایي به راغله په منځ کې داسې، نو چې بیا به یو ځای شول، بیا به یې څه دی یو بل ته به بیا سلام وکړلو. نو سلام عام کول پکار دي.